د یاد ولایت د اورتوپیدي او فزیوتراپي مرکز پر 21 تنو معیوبینو چې په مرکز او ولسوالۍ پورې اړه لري د تګ راتګ د اسانتیاو په موخه د اړوند وزارت له لوري رالیږل شوي ویلچرونه وویشل شول. د امیر روغتیا وزارت چارواکو په وینا هڅه کوي چې یاد طبقې ته لا غوره خدمات وړاندې کړي څو له ټولنې ځانونه محروم احساس نه کړي. د خوست لپاره مو فی الحال زنانه فیزیوتراپیست او اورتوپیدي ټکنیشنان مو راغوښتي دي چې ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به خپل عملی کار شروع کړي د لپاره او د خوست لپاره نور داسې کومکی وسایل مو راغوښتي دي خریداري کړي دي چې د آینده کې هغه مرترا لیګو نور ښه خدمات کوو. وشته معلولین او باندې ورونه ته موږ د عامه روغتیا وزارت لخوا د خوست عامه روغتیا ریاست ته چتر لاندې او اورتوپیدي او فزیوتراپي مرکز دی. دلته یو اجتماعي د پوره ویلچر بایسکلون توزیع کوو. دغه مرکز الحمدلله د څو ولایتي مریضانو دلته د پکتیکا د پکتیا د خوست د ټولو ولسوالیو معلولین چې چاپخي کاټ وي لوسینه کاټ وي پښې فلج شوي وي د فعالیت لوېدلې وي د پوره مصنوعي پښې جوړوو قلبینه جوړوو. بلخو هغه معیوبین چې یاد ویلچرونه ورته وویشل شول د یاد همکارۍ ستاینه کوي خو په ورته وخت کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. په وخت لکه تقریبا څه 10 کال کېږي چې زه دا نومونه شوی یم درد یې نه لګېدلی یم په درد کې وتلی دی نه لوسته لګېدلی یم او ضرورات مو مرستو ته مو ډېر ضرورات وي نه چا بایسکلون د کړي دي نه چا مرستې سره کړي دي دا وال مرسته دی زه ډېر خوشحال یم حتی کې چې دومره خوشحال یم ته سترګو کې مو خوشحالۍ نه ویښ کړ چې ویښ کړي ولا اسلامي امارت پر تک سم ډېر خوشحال دي چې میته بایسکلون هغه وکړو می خپل ډېر نه خوشحال ډېر نه خوایي کنه بغیر د خدای نه سره نو در چا غند خپل کاټ کړی ته ما یې بایسکلون هغه وکړو نه شته خپل بیا وتاي شم ګرځدای شم. د مرکز او ولسوالیو معلولینو ته اړوند ویلچرونه ویشل شوي دي. د مسؤلینو په وینا هڅه کوي چې په اړونده برخه کې لا هم غوره خدمات وړاندې کړي.